موږ به خپل وزن څنګه سیوا کوو دې باندې خو موږ ویډیو جوړ کړی و چې موږ به وزن کمو څنګه که چا نه وي لیدلی زموږ یوټیوب چینل کې ډیټیل سره ویډیو پراته دی چې وزن به څنګه کمیږي او نن دا ویډیو دغو خلکو دپاره دی چې څوک وایي چې زه هر څه وخورم خو زما وزن نه سیوا کیږي زما وزن نه زیاتیږي کوشش هم ډېر وکړو نن زه درته ساینټیفیکلی ایکسپلین کوم چې وزن به موږ زیاتوو څنګه دا جنګ د څه شي دی د کیلریز جنګ دی ډېر خلک غلط ایکسپلینیشن کوي خو دا د کیلریز جنګ دی د وزن ډېره ایزي طریقه دی د وزن سیوا کولی نن زه درته ښایم اول خو تاسو دا وکئ چې تاسو لاړ شئ ګوګل ته او ګوګل کې سرچ کوئ خپل بی ایم آی انتهایی زیات ضروری دی باډي ماس انډیکس چې تاسو څومره دی نورمل دی که نورمل نه دی دا ټیسټ اول ځان ته وکئ لاړ به شئ ګوګل کروم ته ګوګل کروم کې به سیده سرچ کې بی ایم آی سرچ پای کې دلته بی ایم آی کیلکولیټر ٹھیک دی ان کے جی اینڈ فیٹ دا به تاسو سرچ کوئ دې کې اول اپشن کوم درته راوالي بی ایم آی کیلکولیټر دا به ولګوئ دې کې به اول ایج سلیکټ کوئ ستاسو عمر څومره دی دویم تاسو به ویټ سلیکټ کوئ دریم هایټ په سلیکټ کوئ 6 فیټ او بیا به کیلکولیټ کوئ چې کیلکولیټ کوئ لاندې به راشي دلته به تاسو ته ښیلی وي چې ستاسو یا نورمل دی یا انډر ویټ دی یا اوور ویټ دی یا اوبیس دی دلته به تاسو ته ښیلی وي نو زما نورمل دی ټیک دی دا به اول چیک کوئ چې دې کې ستاسو نورمل دی که انډر ویټ دی که اوور ویټ دی ٹھیک دی نو دې کې به پته ولګي چې ستا وزن ډیر کم دی یا نورمل دی یا زیات دی دا چې کله تاسو کیلکولیټ کوئ نو د وزن زیاتېدو رولز دي ساینټیفیکلی پرووډ زه درته رولز ښایم څنګه رولز دي اول که څوک هم تاته وایي چې ته یې سم مه کوه نو هغه خلک چې هغه ټیک ټاک دي د چا بیماریان هم نشته هغه غریبانان په سبزۍ مړه کړو چې سبزي خوره ستا وزن به زر زیاتېږي سبزۍ کې د سره فیټ شته نه دي زما وزن کم ځای نه سیوا شي یا میوه خوره ډېره به ستا وزن به ورځ نه بلې ته سیوا کېږي داسې نه کېږي ګوره ول یو خبره یاده وساته د وزن زیاتېدو دپاره ټول نه ضروري شی دی خوب ولې ضروري شی دی چې کله ته وده وي مخصوصا یو هورمون ریلیز کېږي هغې ته موږ وایو ګروث هورمون هغه دماغو کې وي نو که کله ته خوب هم نه کوي مخصوصا خوب نه کوي د ورځې کوي هغه اکثر مخصوصا ریلیز کېږي نو که مخصوصا چېرته ستا خوب پوره نه وي 8 ګنټې خوب ته نه کوي نو ته که هر څومره خوراک کوي ستا وزن نشي زیاتېدلی دا خبره ځان څه یاده وساته اکثر خلک ما لیدلي دي چې د هغه وزن نه زیاتېږي هغه صرف او صرف مخصوصا خوب نه کوي سهار به شي 5 بجې به شي بیا به وده شي ماسپښین به بیا راپاڅي نو که چېرته هم ستاسو وزن نه زیاتېدو د خوب د وجې اول ضروري شی خوب دی ګروث هارمون ریلیز کېدی انتهایی زیات ضروري دی اول شی دویم شی چې کله هم دا تاسو سیټ کړو دې نه بغیر که تاسو ته څوک وایي چې سبزي خورئ میوه خورئ بس دې سره به وزن زیاتېږي دې سره نه زیاتېږي دې کې فیټس کم دي دې کې دومره پروټین نشته دي او دې سره داسې وزن ډایرکټ نه زیاتېږي اوس یو هغه انسان که هغه ته چېرته هارټ ډیزیز دي د زړه بیماریانې دي ورته ټیک دی یا هایپر تایرویډیزم دی هایپر تایرویډیزم کې وزن کمیږي دې نه بغیر نورې بیماریانې دي که چاته غټې غټې بیماریانې وي د هغه د وجې وزن کم وي نه زیاتېږي ټیک دی هغه علاج وکړئ خو که یو داسې انسان وي نورمل یو انسان دی چې دغه وزن نه سیوه کېږي که هغه جنۍ دی که هغه هلک دی نو هغه په سبزۍ باندې ولې مړ کوي دنیا ویډیوګانې ما داسې ولدي وایي سبزي خوره سبزۍ کې نه فیټ شته نه پروټین شته پکار څه شی دی تاسو ته فیټس درته پکار دي او پروټین درته پکار دي د به ډبې خورئ هېڅ نقصان هم بډۍ ته نه ورکوي چې یو انسان دی هغه انډر ویټ دی دغه وزن کم دی هغه زیاتېږي نه نو هغه باندې چې ته سبزۍ خورې پکار دی هغه فیټس وخوري او پروټین وخوري او فیټس او پروټین څه شي کې دي فیټس او پروټین دپاره تاسو یو ټایم ټیبل سیټ کړئ اول خو چې کله هم سهار وختي راپاڅئ که نه نو خامخا انډې خورئ انډې انتهایی زیات ضروري دي 2 انډې خامخا تاسو خورئ انډو کې به تاسو ته څه شی ملویږي انډو کې تاسو ته فیټس هم ملویږي او انډو کې تاسو ته پروټین هم ملویږي بس دا یو ښه خوراک شو اول دویمه خبره چې کوم دی تاسو چې کله راپاڅئ خامخا ځان سره پوټیټو سلایس ږدئ د کوم چې الوګانو نه چپس نه جوړېږي دا خامخا ځان سره ږدئ دې کې هم تاسو ته پروټین ملویدلی شي الوګانو خورئ اسان څیزونه درته ښایم د نورو غوندې نه چې ځان ته به یو شی راوړي بل شی به راوړي هغه تقریبا 12-13 هزار روپۍ هغې باندې لګېږي نو هغه د هېچا وس هم نه کېږي اول انډې خامخا خورئ دویم الوګان خورئ هاي مقدار سره به تاسو ته پروټین ملویږي دریم چکن که چرته هم درته ملویږي چرګ چې کوم دی چرګ هم خورئ غوښه ملویږي درته غوښه هم خورئ مسته درته ملویږي مستې هم خورئ او مهي درته ملویږي چرته مهي هم خورئ خو داسې مه کوئ چې تاسو یو څیز صرف سبزۍ باندې رالګېدلي یا صرف میوه خورئ میوه هم خورئ ټیک دی یو کیله که وخورئ تا ته به 100 کیلري ملاو شي ټیک دی نو دا گیم د څه شي دی ټول د کیلریزم دی خو که ته وزن چېرته غټوي یو داسې انسان دی چې هغه انډر ویټ دي نو هغه ته پکار دی چې هغه فیټس او پروټین هم خوري هغه خوراکونه که چېرته ما نه داسې خوراکونه میس شو چې هغه ما دلته ونه ویل نو تاسو خپل هم ګوګل کې سرچ کولی شئ چې هغه کوم خوراکونه دي چې هغې کې زیات فیټس وي صحیح دی فوډ ریچ ان فیټس فوډ ریچ ان پروټین نو دا څیزونه خورئ تاسو فیټ زیات خورئ او پروټین زیات خورئ دویمه خبره کوشش دا کوئ چې مخکې 2 چپاتي خوړو نن 3 خوره ټیک دی خوراک په زیات کوي ته سحر دې چې کله وخوړو
نو هر ورځ تاسو د پټیټو سلایس چې ما درته یاد کړو دا په دې ضروري دي دا ځان ته خامخا د ورځې جوړوئ چې داسې ځایم یو 10 منټ پسې خورئ که داسې ځایم یو 10 منټ پس 15 خورئ کم از کم 3 خورئ 4 خورئ خو خوله مه ودروئ ځان ته وچه میوه راوړئ کاجو ځان ته راوړئ بادام ځان ته راوړئ دې کې هم تاسو ته هائی کیلریز ملویدلی شي ټیک دی هغه ځان سره جیب کې اچوئ خامخا 15 منټه پس خوراک کوئ خوله مه ودروئ چې کله ته خوله نه ودروئ خوب دې ټیک شو گروث هورمون ریلیز کیږي خوله مه ودروئ یو ځای کې او چې څومره خوراک کولی شي هغه عمره کوه د ورځې پټیټو سلایس ځان ته جوړ کا چپ ځان ته راله دا کوم الوګان ولا چې کوم سلایس دي دام دکان کې راغستلی شي او که کور کې جوړیږي هغه به ښه وي او دې نه بغیر برګر پیزا که چرته هم خوړلی شي بالکل یې خورئ هیلدي انسان چې وي هغه ته څه بیماری نه وي بالکل یې خوړلی شي دې سره ستا وزن سیوه کېږي نو خوراک زیات کول دي کم کول نه دي خوب او خوراک چې څومره هم تاسو زیات کوئ نو ستاسو ویټ بیا ګورئ ستاسو ویټ په اټومیټیکلی انکریز کیږي ستاسو ویټ په بیا زیاتیږي نو که څوک هم درته وایي چې نه ستاسو بیماری هم نشته ته صرف او صرف سبزي خوره او میوه خوره ستا ویټ چې کم دی ستا وزن چې کم دی به سیوا شي دې سره بالکل هم نه سیوه کېږي ګوګل کې سرچ کوئ هغه خوراکونه که ما نه مس شوي وي دلته ما درته نه وي ښیلي هغه خوراکونه چې هغې کې فیټس او پروټین زیات وي هغه تاسو خورئ چنې تورې چنې چې کمې دي دا ځان ته راوړلی شئ جیب کې ایږدلی شئ دې کې هم ډېر های مقدار سره فیټس پروټین ملویدلی شي تاسو ته چاڼې هم خورئ الوګان هم خورئ چرګ هم خورئ غوښه هم خورئ مهي هم خورئ که چېرته درته میلویږي او میوه هم ضروري دی میوه هم خورئ هغې کې هم تاسو ته کیلري میلویدلی شي نو چې څومره زیات خوراک کوئ هغومره به ستا وزن زیاتیږي مهرباني